السلام علیکم. زه یم ریاض اپریدی او دا وخت ستاسو په خدمت کې د انګازي ټي وي نه د پروګرام ادبي ملغلرې سره حاضر یم. دوستانو، تاسو په دې پروګرام کې د یو شاعر په ژوند او په فن تبصره اورئ. نن به د مشهور او مقبول شاعر قلندر بابا په ژوند، فن او په کتاب تبصره پیش کولی شي. هر قلندر ته سکندر د مچ وزر ښکاري، هر قلندر ته سکندر د مچ وزر ښکاري، نادان ته د لیونو هوښیاري څه پیژنې. کلیات سلطان محمود قلندر بابا. کلیات سلطان محمود قلندر بابا د قلندر بابا د شعرونو مجموعه ده. دا کتاب د محکمه ثقافت خیبر پختونخوا لخوا په کال 2015 عیسوي کې چاپ شوی او خور شوی دی. کتاب جلد ساز دی او په 381 صفحو مشتمل دی. په دې کتاب مقالې ډاکټر نگاه حسین نگاه صاحب، پروفیسر داور خان داود صاحب، پروفیسر ډاکټر ماجور خویشکی صاحب، ډاکټر ستاره خان لواغیری صاحب او د قلندر بابا د سترګو تور شاه محمود غزنوي لیکلي دي. د کتاب په ټایټل د مصنف هغه شوخ او پوخ، زړه راښکونکی او اثر لرونکی عکس چاپ دی چې د لیدونکي ټوله توجه ځان ته د مایل کېدو محتاج کړي، بلکې دا عکس نه صرف په خپل وجود کې د قلندر بابا بامانا قلندرۍ، عمر خوړلي تجربه کار استاد، د یو دیوانه ملنګ صفات لري. بنده چې پرې نظر وکړي نو د ځمکې مخلوق نه آسماني مخلوق تصور کېدی شي. په دې کتاب کلیات سلطان محمود قلندر بابا کې نعتونه، حمدونه، چاربیتې، نظمونه، غزلونه، لوبې او قوالی شامل دي. سلطان محمود قلندر بابا په کال 1911 عیسوي کې د عبدالحمید بلولخیل مومند کرا د پښتنو په مشهور کلی بډابیره کې چې د پیښور نه تقریبا 15 کیلومتره لرې په کوهاټ روډ آباد دی پیدا شوی و. په قلندر ملنګ مشهور و، د مدرسې نه تعلیم نو خو فطرت یې په بلا علومو پرورش کړی و. په حلقورې کې د بډابیرې په ګورنمنټ های سکول کې کلاس 4 و، خو زیات عمر یې په ملنګۍ او قلندرۍ کې تیر کړی دی. د رحمان بابا او عبدالحمید بابا سخت متقد او عقیدتمند و، بلکې اکثر به د موقع په مهال د ذکر شو باباګانو اشعار ویل. قلندر بابا د خپل وخت د خپل کلی خان و، ځکه چې 110 جریبه ځمکه یې لرله، خو د هغه د دنیا د جاه او جلال طرف ته بالکل رجحان نه و. ملنګ و، قلندر و، تل به ببر سر سری ګریوان او بغیر سپلو ګرځېدو او په ګریوان خو به یې تڼۍ بالکل نه وي. د قلندر بابا چې څرنګه ژوند وو، څرنګه چې د ژوند کردار وو، همدغسې د شعر اظهار هم وو او همداسې په گفتار هم وو. د دوی که د ژوند هر اړخ راسپړي او بحث پرې کوي نو د بېشمېره تعریفونو حقدار دی. همداسې چې فن یعنی شعر لولي او راسپړي
نو د روایتي او رواجي تعریف نه علاوه د زرګونو تعریفونو مستحق شعر یې تخلیق کړی دی. راځئ چې څو شعرونه یې وزیرو. داسې شوم دا ستا د مخ په ارمان ټوک ټوک، داسې شوم دا ستا د مخ په ارمان ټوک ټوک، یو دښمن به داسې نه کړي انسان ټوک ټوک. سپینې لیچې غبرګې تورې مانه تودي، سپینې لیچې غبرګې تورې مانه تودي، ما په خپله په دې تورو کړو ځان ټوک ټوک. او ټوله شپه راته جنت وصال د یار و، ټوله شپه راته جنت وصال د یار و، کړم ملا پکې مکخ د اذان ټوک ټوک. دغه یار دی دغه دار دی کلندره، دغه یار دی دغه دار دی کلندره، شي په دار په یو دیدار عاشقان ټوک ټوک. پاخه الفاظ، اعلی خیالات، نوي ترکیبات او د ردیف سره انصاف کول د کلندر بابا د کلام خاصه ده. پاک سپین سپینځلي اشعار لیکلي دي لکه چې وایي ما د ورځې لټولو یار په هر مخ، ما د ورځې لټولو یار په هر مخ، رسته شپه کې راته وښودو دلبر مخ. په آهونو مې اسمان لمنې سرې کړې، په آهونو مې اسمان لمنې سرې کړې، په لوګو مې لوغړن کړو د کمر مخ. که لرګی په خوله کې خوله د تبر نیسي، که لرګی په خوله کې خوله د تبر نیسي، زه د زړه پر هر کې نیسم د خنجر مخ. ستا د حسن پلوشې زما جړا شوه، ستا د حسن پلوشې زما جړا شوه، لکه ګل په پرخه ووینځي سحر مخ. او سره شوخي د یار په شونډو خپله نه، سره شوخي د یار په شونډو خپله نه ده، زړه زما پرې سسولی د پر هر مخ. که په تور مخ سپینه خوله راکړې ثواب دی، که په تور مخ سپینه خوله راکړې ثواب دی، غر خو تور وي ښکلوي سحر د نمر مخ. په خلوت د زاهدانو صفا نشو، په خلوت د زاهدانو صفا نشو، شو تازه په میخانه د کلندر مخ. د کلندر بابا شاعري چې په ژور نظر وکتې شي، په کثرت سره د الله او د الله د رسول سره د قربت او نزدېکت افګار پکې په نظر راتلی شي. چې پاک مینه څوک په زړه کې د دلبر نه لري، چې پاک مینه څوک په زړه کې د دلبر نه لري، هغه عاشق به خاص په خپل ایمان باور نه لري. او خوړلی یم د زلفو مار په دم دمه نه کوي، خوړلی یم د زلفو مار په دم دمه نه کوي، او پاړو دامګر چرته دغه مار منتر نه لري. او څوک چې په کسو د تیارو کې مخ د یار نه کسي، څوک چې په کسو د تیارو کې مخ د یار نه کسي، هغه ړندې سترګې په سترګو کې نظر نه لري. او کله لمبې د اننګو زاهد لیدلی نه دي، کله لمبې د اننګو زاهد لیدلی نه دي، لکه پتنګ په سرو لمبو سوخته زیګر نه لري. او یار د کږو زلفو رسو کې کوږ لوګی کړمه زه، یار د کږو زلفو رسو کې کوږ لوګی کړمه زه، خیر دی خفګان په دې سېزلو کلندر نه لري. د کلندر بابا شاعري ساده، سلیسه، روانه او عامفهمه شاعري ده، ځکه خو د پوهانو سره سره په ولس کې زیات او پاخه عقیدتمند پیدا کړي دي. دوی په ساده ژبه خوږې خوږې خبرې کړي دي او هیڅ قسم د دشوار او مصلحت ښکار شوی نه دی. که راته وګورې لمبه به شمه، که راته وګورې لمبه به شمه، که راته نه ګورې
خفه بشمه غر می سوری کړو په سر ستا د مینې غر می سوری کړو په سر ستا د مینې مکړه انکار سر له تیشه بشمه ما که ملا په عشق سپک وګڼي ما که ملا په عشق سپک وګڼي دروند د کوی کاف نه یو په دوه بشمه د شرابي سترګو دوه څاڅکي راکړه د شرابي سترګو دوه څاڅکي راکړه ځان کې به ځان وینم شیشه بشمه په خیالي خیال د دومره مستی مزه په خیالي خیال د دومره مستی مزه کزان ښکارا کړي تماشا بشمه بغیر لتا که ډیر جامونه وسکم بغیر لتا که ډیر جامونه وسکم دا به نویم چې نشه بشمه او دې کلندر مې خوله په خوله وغوښته دې کلندر مې خوله په خوله وغوښته خوله خو به ورکړم خو یو خوله بشمه کلندر بابا چې په ولسي صنفونو لوبه چاربیته یا په نورو کوم لیک کړی دی نو د عام او خاصو له نظره د تعریف وړ ګرځېدلی دی او په عام مجلسونو کې د دوی ویناګانې ډېر په فخر سره کیږي لکه د یوې لوبې یو بند عرض دی یا شتوتی یا شبلبل یا شمینا دلبره یا شتوتی یا شبلبل یا شمینا دلبره اکڑا وفا دلبره اکڑا وفا دلبره او لکه مجنون سری گریوان در پسی گیر په زنگل کې زنگلی شو مزه لکه مجنون سری گریوان در پسی گیر په زنگل کې زنگلی شو مزه لیلا لیلا ناری وهم نشت لیلا دلبره اکڑا وفا دلبره اکڑا وفا دلبره وینا په تن کې زما پاتې نشوه ډکې پیالې په لاس کې تا نیولې وینا په تن کې زما پاتې نشوه ډکې پیالې په لاس کې تا نیولې اوس خداسرې وینې زما مکړه حیا دلبره اکړه وفا دلبره اکړه وفا دلبره د کلندر بابا د کلندرانه ژوند د نشیب او فراز او د درویشانه او والهانه شاعرۍ د بشمیره موضوعاتو د پاره د ډیر علم روخانه بصیرت او د اهل نظرو د نظر ضرورت دی د دوی اوصاف دومره لږ نه دي چې د بیان په پیرایه کې راشي او بیا یو لیک خو د دې د پاره بالکل عاجز او ناکافي دی په کال 1909 عیسوي کې تقریبا د 88 کالو په عمر ورله د اجل فرښته راغله او د دې لوی شخصیت د ژوند باب یې بند کړو ان لله و انا الیه راجعون پټ پزړه کې ذکر الله صمد کړه پټ پزړه کې ذکر الله صمد کړه ای بی نیازه گناهونه زما رد کړه د عشق جرړ مې د ځمکې تل ته بوزه د عشق جرړ مې د ځمکې تل ته بوزه ما په خپلو عاشقانو کې نامزد کړه او تن مې کې نږدې په خاورو کې خالقه تن مې کې نږدې په خاورو کې خالقه د غلمانو زن خندان زما لحد کړه او که اړخونه مې په دې لحد کې تنګ شو که اړخونه مې په دې لحد کې تنګ شو بیا د هورو تور زلفې مې نمد کړه او زړه زما ټوټې ټوټې شستا په مینا زړه زما ټوټې ټوټې شستا په مینا
او خکیل په هر ټوټه نوم د محمد کړه. زړه زما ټوټې ټوټې شستا په مینا، خکیل په هر ټوټه نوم د محمد کړه. او یار خوستا شو کلندر ورته ګوره، یار خوستا شو کلندر ورته ګوره. پټ په زړه کې هر سا احد احد کړه، پټ په زړه کې ذکر الله صمد کړه. ای بے نیازه گناهونه زما رد کړه. درمنو دوستانو دا او د نن پروګرام ادبي ملغلرې چې تاسو پکې د نوموړي شاعر سلطان محمود کلندر بابا په هکله معلومات اوریدل. ان شاء الله په بل پروګرام کې بیا د نورو معلوماتو سره حاضرېږم. تر هغه وخته ریاض افریدي له ورکې